دویمه برخه. یو ستر اختلال له 2002 میلادي کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې. څلورم څپرکی افغانستان ته ناوخته پام. پر عراق باندې د امریکا تر یرغل شپږ اونۍ وروسته د بوش هلیکوپټر د پوځیانو په یو مرکز کې ناسته وکړه چې پوځیانو ته د فتح او بریا بله وینا واوروي. د افغانستان د نیولو د وینا خلاف چې د ورجینیا په نظامي پوهنتون کې یې واوروله، دا ځل دا وینا د تلویزیون په پرده د زیاتو لیدونکو لرونکي برنامې په وخت کې واورول شوه. بوش د معمول خلاف چې د ولسمشرۍ په هلیکوپټر کې به یې سفرونه کول، دا ځل یوې سمندري جنګي الوتکې ته ورپورته شو. سپینه خولۍ یا هلمنټ یې پر سر کړی و او د سن ډیاګو په طرف 10 میله لرې روان شو. کله چې بوش له جنګي الوتکې څخه ښکته شو نو ټولو حاضرو کسانو چکچکې ورته وکړې او مخکې تر دې چې رسما وینا وکړي له خلکو سره تصویر اخیستلو ته ودرېد. وروسته د یوې سترې شنې لوحې مخې ته چې په غټو حروفو پرې لیکل شوي و ماموریت تمام شو ودرېد او اعلان یې وکړ چې په عراق کې ستر پوځي عملیات په بریالۍ توګه پای ته ورسېد. نوموړي د په وینا د عراق د آزادولو په عملیاتو کې د پوځیانو د سرښندنو او بریالیو هڅو مننه وکړه. البته د نوموړي د اطمینانونه وروسته د دورې تر ټولو بابیزه او مزخرف اطمینانونه ثابت شول، ځکه د عراق د جنگ اصلي فاجعه د ده تر وینا څه موده وروسته پیښه شوه. همدومره د امریکا د وزیر څرګندونې بې بنسټه او مزخرفې وې چې د افغانستان د جګړه په اړه یې د بوش تر دغې وینا څو ساعته مخکې کړې وې. د مۍ په لومړۍ نیټه ریمسفیلډ په ستره خړ رنګه نظامي الوتکه کې په کابل کې ښکته شو، خو د دغه سفر د عراق د نیولو په اړه د بوش تر وینا لږ پاملرنه راجلب کړه. د ریمسفیلډ د موټر کاروان د کابل له زوړ او وړو کوڅو تیر شو او د ولسمشرۍ ماڼۍ په طرف لاړ او هلته یې له اشرف غني او د هغه له کابینې سره ولیدل. وروسته یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس په داسې یوه لرګي باندې پوښل شوي خونه کې ترسره کړ چې لسیزې کېدې چې ترمیم شوې نه وي. کرزي د وینا پیل په طنزیه انس وکړ او ویې ویل چې د دې دومره نړیوال ژورنالستانو په لیدو حیران دی، ځکه هغه وویل چې ما فکر کاوه چې ښایي ټول عراق ته تللی وي. هغه وروسته وویل تاسو چې تر اوسه دلته یې دا ښه خبره ده او د دې څرګندویي کوي چې نړۍ اوس هم له افغانستان سره لیوالتیا لري. کله چې د ریمسفیلډ د خبرو نوبت راغی نو هغه د بوش غوندې د کاغذ له مخې وغږېد او اعلان یې وکړ چې په افغانستان کې د امریکا ستر جنګي عملیات پای ته ورسېدل. هغه زیاته کړه چې د افغانستان زیاته برخه اوس خوندي او خپلواکه ده. دفاع وزیر بیا وویل چې لا هم ځینې مقاومتونه او نور ګواښونه موجود دي، خو د عراق غوندې په افغانستان کې هم جګړه له تمامېدو ډیره لرې ده. دا جګړه وروسته بیرته شدید او تر پخوا څو ځله زیان اړونکې شوه. تر اوسه دا ټولې جګړې یوازې 15 سلنه تلفات امریکا ته اوښتي وه او 95 سلنه اصلي ضربه رسونکی جنګ لا هم پاتې وه. یو پوځي چې په افغانستان کې په 2003 میلادي کې خدمت کړی و په یوه شفاهي تاریخي مرکه کې ووایي چې د ریمسفیلډ ادعا د اصلي جنګي عملیاتو د بشپړېدو په اړه بابیز او بېمانا وه. د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې په رواني یا سایکولوژیکي عملیاتو کې هم تجربه درلوده وایي موږ دغه اعلان ته ډېر زیات وخندل. جګړه په هیڅ صورت نه وه تمامه، موږ په ډګر ته تلو او خلک به مو وژل، څو اونۍ به یوې سیمې ته لاړو، عملیات به مو وکړل، خو بیرته به چې راوګرځېدو پټ شوي طالبان به یا سیمې ته راستانه شول. ریمسفیلډ په کابل کې دغه خبرې کنفرانس ته وویل چې په افغانستان کې به جګړه له هجومي پړاو څخه بهر او د ثبات راوستلو مرحلې ته دننه شي، چې دا ترکیب په نظامي ادبیاتو کې د سولې راوستنې او دولت جوړونې معنا ورکوي. خو له بل لوري با نظامیانو ویل چې په عملي ډګر کې هیڅ مثبت بدلون نه تر سترګو کیږي. خو ډګرمن توماس سینوکیس چې هغه وړه د بګرام د نظامی پرسونل د رئیس په توګه افغانستان ته راغی وایي د ریمسفیلډ له اعلان پرته موږ د جګړې د بدلون لپاره بله هیڅ لارښوونه ترلاسه نه کړه. د زیاتوي جنګي عملیاتو لا هم د پخوا غوندې ادامه پیدا کړه. ځینو نورو ویل چې ریمسفیلډ دا ویناوې یو څو ارماني څرګندونې او د مخته تللو تلوسه وه. ډګرمن ټکر منساګر چې د 2003 میلادي په جولای کې په وارسا کې د نظامی اتشې د دندې تر پای ته رسولو وروسته د بګرام د نظامی پرسونل رئیس وټاکل شو. وایي زه فکر کوم هغه وخت د افغانستان په اړه د واشنګټن لیوالتیا یو څه راکمه شوه. هغه زیاتوي دا په دې معنا ده چې افغانستان مقابلا هیر کړی او ترې غافل و، خو د خلکو پام هغه وخت ډېر عراق ته اوښتی و. دا ورو ورو او وروسته روښانه شوه چې پر عراق باندې حمله د بوش یوه ستره تېروتنه وه، یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې خپله د عراق لپاره هم. د عراق لومړنی یرغل یو ډېر ستر نظامي حرکت و
او د 1,20,000 امریکایي پوځیانو په واسطه ترسره شو چې دا شمېر افغانستان ته تر اعزام شویو سرتېرو 14 چنده زیات و. د طالبانو چټکې او ژر ماتې د بوش ادارې ته تر حده زیات اعتماد ورکړ او فکر یې وکړ چې په عراق هم حمله کولی او دواړې جګړې هم مهاله مدیریت کولی شي. دا یو ډېره بیړنی پیشفرض و چې هم له تاریخي پوهې او هم سلیم عقل سره په ټکر کې و. امریکایي ډیپلوماټ جیمز ډوبین چې د بن په هوکړه کې یې د تسهیلونکي او مرکزي رول درلود وایي د پالیسۍ جوړونې په برخه کې ځینې اړین اصول او مقدمات دي چې باید مراعات شي. اول دا چې مثلا که غواړو پر یو هیواد باندې یرغل وکړو نو باید په یو وخت کې پر یو هیواد هجوم وروړو، یعنی په یو وخت کې د دوو هیوادونو تسخیرول د پالیسۍ د اصولو خلاف عمل دی. د 1990 میلادي کلونو په اوږدو کې ډوبینز ډېرو زیاتو جنجالي هیوادونو لکه سومالیا، هایټي، بوسنیا او کوزو ته د استازي په توګه لیږل شوی او په دې برخه کې ښه تجربه او څو اثار لري چې نوموتی اثر یې د دولت جوړونې په برخه کې ابتدایه لارښود دی. ډوبینز وایي چې که څه هم بوش په لومړیو کې پر کلینټن باندې جګړه ځپلو هیوادونو ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو او هلته د دولت جوړونې له امله نیوکه کړې وي، خو کلینټن خو لږ تر لږه دومره افراط هم نه کاوه لکه بوش چې په یو وخت کې یې دوو هیوادونو ته پوځي نفوذ وکړ. ډوبینز وایي د کلینټن اداره په ډیره محتاطه او آګاهانه بڼه لومړی له سومالیا راووتله او بیا هایټي ته ننوته. وروسته چې کله له هایټي ووته بیا یې د بالکان په طرف مخ واړاوه. د کوزو په برخه کې یې هم تر هغه چې بوسنیا نه وه بې ثابته شوي اقدام ونه کړ. هغه زیاتوي که موږ وغواړو په دوو هیوادونو کې په یو وخت نظامي حضور او ماموریت مخته یوسو نو باید ډیر زیات وخت ورکړو او ډیره پاملرنه ورته وکړو. دا کار پر سیستم د بوج اندازه 2 چنده کوي. عراق لومړیو ډیر ستر اختلاف رامنځته کړ. د 2001 میلادي په ډسمبر کې په داسې حال کې چې بن لادن لا ژوندی و او په توره بوړه کې د تېښتې پلان سنجاوه، امریکا د بغداد نیولو پر نظامي پلان جوړونه مصروفه وه. د ویرجینیا د شفاهي تاریخي مرکې په استناد تر کرسمس یوه ورځ وروسته په داسې حال کې چې جنرال ټومي فرانک په ټامپا مرکزي دفتر کې په کار کولو بوخت و د ریمیسفیلډ رنګ ته ورغی او ورته ویې ویل چې بوش په ټکزاس کې په خپل باغ کې دوی یوې ناستې ته بللي دي. ریمیسفیلډ ټومي ته وویل ولسمشر غواړي په کراتفورډ کې درسره ویني، هغه ته د عراق په اړه د خپل نظر د ویلو لپاره چمتو اوسه. په راتلونکو 48 ساعتونو کې ټومي د کراوفورډ کوچني ښار ټاون ته روان شو او هلته یې ولسمشر بوش ته په عراق کې د امریکا د نظامي انتخابونو په اړه لنډ راپور ورکړ. د نورو پوښتنو ترڅنګ بوش او ریمیسفیلډ له ټومي څخه دا هم وپوښتل چې که د عراق او افغانستان د دواړو جګړو مشري یو جنرال ته ورکړل شي نو آیا له عهدې به یې راووتلی شي؟ ټومي هم دوی دواړو ته ډاډ ورکړ چې د دواړې جګړې په ټامپا کې د مرکزي کمانډو له مرکز څخه رهبري کولی شي. ټومي په یوه شفاهي مرکه کې له خپلې دغې پرېکړې چې د افغانستان او عراق د جګړو رهبري دې ته ځان ته ورسپارل شي دغه دفاع وکړه او ویې ویل چې د هیڅکله د افغانستان د جګړې په اړه غفلت نه دی کړی او په داسې حال کې چې په عراق کې جګړه د سختېدو په حال کې وه په افغانستان کې د اړتیا په تقاضا د پوځیانو شمېر تدریجاً زیات کړی شو. هغه وایي دا خبره چې په عراق کې تر ښکېلېدو وروسته افغانستان ته د امریکا پام کم شو بې بنسټه ده. هغه زیاتوي البته زه له دې انکار نه کوم چې موږ په افغانستان کې تېروتنه ونه کړې، خو دومره وایم چې دا تېروتنې زموږ د بې پامۍ له امله نه وي. له بل لوري لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د بوش د ادارې د نه پاملرنې له امله په افغانستان کې جنګ نورې غځونې وکړې. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون زیاتره لوړپوړي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بن لادن د نیولو او ځینو نورو ستونزو له حل کولو پرته نور څه پاتې نه وه. فیلیپ زیلیکو چې د بوش د بهرنیو استخباراتو د مشورتي بورډ غړی و وایي چې د 2002 میلادي تر اګست پورې د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ د بوش ادارې فکر کاوه چې په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسېدلې ده. زیاترو امریکایي چارواکو ته دا منښت فکر پیدا شوی و چې طالبان به په بیا پر دې قادر نه وي چې امریکا ته جدي ګواښ رامنځته کړي. بوش په افغانستان کې د لومړنۍ بریالۍ په تړاو وینا کې په وضاحت سره ویلي و چې طالبان مو نور تباه کړل. رابرټ فین چې د 2002 میلادي او 2003 میلادي کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکا سفیر و د زده شویو پندونو مرکې ته وویل چې هغه اول هم فکر کاوه چې د طالبانو ځینې پاتې شونې ښایي خپل مخالفت ته دوام ورکړي، خو هغه وایي
خو ما فکر کاوه چې یوازې په غرونو کې به پټ وي او یو نیم وخت به حکومت ته سرخوږی جوړوي او خلاص. دا ستراتیژیکه ناوړه محاسبه یا ناسمه ارزونه د نظامي زنځیر په ټولو کړیو کې خپره شوې وه، په داسې حال کې چې پنټاګون د عراق په جګړه کې بوخت و. د افغانستان جګړه چې له پخوا هم مبهمه او منحرفه وه، د عمل او جګړې په ډګر کې نوره هم ګډه وډه او منحرفه شوه. جګړن ګریګوري ټراهان چې د 2 اتیا هوایي فرقې افسر و، وایي چې د دوی پوځیان د خپلو موخو په اړه سم نه پوهېدل. نوموړي د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل، زما پوځیانو مخکې تر دې چې افغانستان ته روان شو له ما پوښتنه وکړه چې هلته د کوم هدف لپاره ځي. د بشر دوستانه لاسنیوي لپاره که د دوی پوځي اصطلاح د خلکو د وژلو لپاره. جګړن فیل بریګون چې د پوپچې قطعې مشر او په 2003 میلادي کې کندهار ته ولېږل شو، وایي چې تر اخره د دې جګړې په پوره تصویر او مفهوم پوه نه شو. نوموړي د پوځي تاریخ پوهانو مرکې ته وویل، په همدې وخت کې د عراق جګړه هم پیل شوه چې ټول فکرونه یې مختل او ګډوډ کړل. یو بل امریکایي مقام چې د بوش د ادارې په وخت کې په پنټاګون او سپینه ماڼۍ دواړو کې دنده ترسره کړې وه، د زده شوي پندونو مرکې ته وویل چې د 2002 میلادي په پسرلي کې د عراق د جګړې په پیلېدو سره د افغانستان جګړه د پاملرنې 2مې درجې ته ولوېده. په هغه وخت کې چې په افغانستان کې کوم امریکایي پوځیان و، ټول یو ځل بیا عیار شول او په خپلو توقعاتو تر بیا کتنې وروسته یې نهایي موخه دا شوه چې ماتې ونه خوري. یو امریکایي چارواکي په دې اړه وویل، له سیاسي او مادي پلوه ټول پام او مخ د عراق پر لوري واو. هغه زیاتوي، له دغو نویو شرایطو سره د ځان عیارول ځکه سخت و چې په افغانستان کې زموږ هڅې ټولې ثانوي او 2مه درجه هڅې وې. تر هغه ناوړه هم د ځواکونو سپما و، یعنې زموږ موخه ګټل نه بلکې له ماتې څخه ځان ژغورل و. دا کار هم له احساساتي او هم د ارواپوهنې له اړخه سخت و. د 2003 میلادي په پسرلي کې د امریکا پوځ د عراق په جګړه کې خپل تسلط او برتري ورو ورو له لاسه ورکوله. د بوش د فتحې تر وینا وروسته د 6 اونیو په جریان کې 50 امریکایي پوځیان ووژل شول او هیڅ چا هم د ټولوژنې اتومي وسله چې بوش ادعا کوله صدام حسین جوړه کړې پیدا نه کړه. خو بیا هم د بوش ادارې بیا د امریکا ملت ته اطمینان ورکاوه چې هر څه تر کنټرول لاندې دي. د جون په 13مه په پنټاګون کې په یوه خبري کنفرانس کې ریمسفیلډ عراقي پاڅونوال د زنکدن په حال کې کسان وګڼل او ادعا یې وکړه چې امریکا او ملګري هیوادونه یې د پرمختګ په حال کې دي. او دا د پرمختګ په حال کې هغه ترکیب و چې ریمسفیلډ د پنټاګون نورو چارواکو د افغانستان او عراق د جګړو په تړاو بې شمېره ځله تکرار کړی دی. خو دغه د زنکدن په حال کې خلک بیرته را په حال کې شول او په پښو ودرېدل. په اګست کې د اردن پر سفارت او په بغداد کې د ملګرو ملتونو پر مرکزونو بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو کارکوونکو مرستندویه سازمانونو عراق پرېښود. په اکتوبر کې القاعده شبکې د بن لادن یو ویډیو خپره کړه چې د دغو حملو زخمونه یې بیا راتازه کړل. په دغه ویډیو کې چې له یو نامعلوم موقعیت څخه نشر شوی و، بن لادن امریکایانو ته په اهانتي بڼه وویل چې ځانونه یې د دجله او فرات په منځ جبه زارونو باطلقونو کې راایسار کړي دي. په همدې میاشت کې د افغانستان د جګړې لپاره یو بل پوځي جنرال مشر وټاکل شو چې د افغانستان غزیدونکې جګړه مدیریت کړي. ډګر جنرال ډیوډ بارنو چې اصلا د نیویارک او لویسټ پوینټ څخه تر فارغېدو وروسته یې یو خصوصي پوځي سازمان جوړ کړی چې په 1983 میلادي کې ګرینډا هیواد هم فتح کړ. د یو بل پراشوټي کنډک هم جوړ کړ چې په 1989 میلادي کې یې پر کاناما هیواد یرغل وکړ. بارانو په داسې وخت کې افغانستان ته ولاړ چې حالات ډیر ترنګلي و. له یوې خوا د بګرام د نظامي مرکز ظرفیت راکم کړی شوی و، له بلې خوا د رهبرۍ په برخه کې د ځینو نامعلومو دلایلو له امله په تېرو 6 میاشتو کې دا 4م نظامي مشر و چې بدلېده. په ډیپلوماتیکه برخه کې وضعیت په همدې شکل ګډوډ او نامنظم و او د امریکا سفارت په افغانستان کې لا هم دایمي سفیر نه درلود. بارنو د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل، د افغانستان د قضیې په اړه باید ووایم چې د بار کوږ و. غزیاته کړه، زما په نظر په افغانستان کې د پوځي زنځیر د امر او اطاعت په برخه کې وحدت موجود نه و. نوموړي د دې لپاره چې له نورو برخو او ډیپلوماتانو سره زیاتې اړیکې وساتلی شي په افغانستان کې نوی مرکز جوړ کړ او هغه یې د بګرام له هوایي اډې په کابل کې خپل سفارت ته انتقال کړ. د خپل نوي مرکز لپاره د سفارت له پوځي واحد نه 50 فوټه لرې یو بل ځای وټاکه. خو بارانو
د نوي واحد لپاره د پرسونل په جوړولو کې له ستونزو سره مخ شو. په امریکا کې د نظامی پرسونل مرکز نوموړي ته خبر ورکړ چې فعلا دوی د پرسونل له کمبود سره مخ دي او ډیر پرسونل عراق ته اعزام شوی دی. نو له همدې امله پرسونل نشي ورستولی. مګر بارنو په شو چې اصلي مسله دا ده چې امریکا د افغانستان جنگ ته د دویمه درجه جنگ په سترګه ګوري او نه غواړي خپل ماهر او تکړه پرسونل افغانستان ته واستوي چې دې کار بارنو ډیر زیات غوسه هم کړ. هغه وایي امریکا چې کوم پوځیان ما ته رالیږل ما په هغو کې یو هم داسې کس نه لیده چې د جنرالۍ تر درجې ورسیږي. هغه زیاته کړه که رښتیا را باندې وایي دا ډول پوځ د هیڅ شي نه و. د امریکا ټول پام عراق ته و. له موږ سره د بنیادي مرستو په برخه کې ناغېړي کوله او یوازې دومره څه به یې راکول چې پرې وچلیږو. بارنو مجبور شو چې له ټیټو رتبو لرونکو کسانو څخه خپل پرسونل جوړ کړي او کله یې چې د مجرب او تکړه پرسونل غوښتنه وکړه نو داسې کسان یې ورته رالیږل چې کلونه نظامي یونیفورم نه و اغوستی. یا د بارنو په وینا د ګډو وډو خلکو یو ډیر پراخ تیف چې په یوې اصطلاح یې د زنځیر وروستی کړی ګڼلی شو. زیاتره یې پخواني تقاعد شوي جنرالانو او تر بارنو چې د 3 ستورو لرونکي 49 کلن جنرال و ډیر زیات مشران و. دغه پرسونل باله ریشخند ځانونه د نړۍ تر ټولو زیات تر وخت وروسته اعزام شوي د متقاعدو امریکایانو اتحادیه ویل. که څه هم د افغانستان جګړه د عراق غوندې شدیده نه وه خو د جګړې ماهیت داسې و چې ډیر ژر به بدلیده او اندېښنې به یې راپارولې. کابل ته د بارنو تر رارسېدو څو ورځې وروسته هلته د ملګرو ملتونو چارواکي هغه په غوږ وواهه. ورته یې وویل چې د هېواد په جنوب او ختیځ کې حالات ډیر کړکېچن دي. دی باید لاس په کار شي او یو څه وکړي. په دې سره جنرال د خپل پرسونل پر جوهر او هسته‌یي کسانو باندې غږ وکړ چې د جګړې پر ستراتیژۍ له سره غور وکړي. په پایله کې دې پایلې ته ورسېد چې په افغانستان کې هم د عراق غوندې ډیر ستر پاڅون او د طالبانو بیا راتګ په لاره کې دی. په داسې حال کې پوځیان اړتیا لري چې له خپل عادي تعقیبونکي حالت څخه راووځي. د پاڅون ضد کلاسیک جګړې ته ملاوې وتړي او په دې ډول جګړه کې اصلي هدف د هغو افغانانو ملاتړ راجلبول دي چې د دواړو جنګیدونکو خواو په منځ کې ګیر پاتې وي. خو ستونزه دا وه چې د امریکا پوځیانو تر ویتنام وروسته بیا د پاڅون ضد جګړه نه وه کړې او په دې برخه کې کم تجربه وه. بارنو د وضعیت د لا ښه تحلیل لپاره د پاڅون انقلاب ضد 3 کتابونو ته چې د په خپل وخت کې د ویسټ پوینټ په پوهنتون کې لوستي و مخ ور واړاوه. هغه وویل په هغه وخت کې د امریکا په نظامي دکتورینو کې د دې ډول جګړې په اړه هیڅ ډول لارښود موجود نه و. موږ هیڅ یو هم د دې ډول جګړې په اړه پوهه نه درلوده نو هڅه مو کوله چې په دې اړه ځانونه پوه کړو. په ورته وخت کې د افغانستان د جګړې په تړاو له پینټاګون سره ژورې اندېښنې پیدا شوې. د 2003 میلادي د اکتوبر په 14 ریمیسفیلډ د واورو بڅر کې یو لنډ یادښت ځینو جنرالانو ته واستاوه چې په هغه کې دغه پوښتنه کړې وه د تروریزم ضد نړیواله جګړه کې د بري خواته روان یو خدمات. ریمیسفیلډ خپله هم په دې برخه کې بدبینه وه. د په یو 2 مخیز یادښت کې داسې نتیجه ګیري لیکلې وه. دا خو واضح خبره ده چې په افغانستان او عراق کې به هره طریقه او بڼه چې وي د امریکا ائتلاف بریالي کیږي خو دا به یوه اوږده او سخته مبارزه او ضربه وي. د ریمیسفیلډ یادښت د یو SE 2D ورځپاڼې تر لاس ته ورتلو وروسته افشا شو او د ټولې رسنیزې نړۍ د پام په راجلبولو سره یې د خبرونو سره ټکي له دې ډول شک راپارونکو پوښتنو څخه ډک کړي وه چې آیا د دفاع وزیر د عراق او افغانستان د جګړو په اړه خپل ملت ته دومره کلونه دروغ ویلي. ریمیسفیلډ د دې جنجالي موضوع په اړه مجبور شو چې یوې خبري کنفرانس ورکړي. په خبري کنفرانس کې لومړی د ټوکو په توګه یادونه وکړه چې هغه انګلیسي کلمات چې د په دغه یادښت کې کارولې رښتیا هم یو عام انګلیسي کلمه ده که نه. وروسته یې هغه ګنګوسې چې ویل یې د بوش اداره د جګړو په اړه د ملت سترګو ته خاورې شیندي رد کړی او ویې ویل هغه څه چې موږ کړي دا دي چې د خپل توان لرلید او ظرفیت په اندازه مو هڅه کړې چې دغو جګړو ته یو متوازن دقیق او مستقیم لید ولرو. د ریمیسفیلډ د اعلامیې خلاف چې ویل یې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې طالبانو ورو ورو بیرته په منسجمېدو پیل وکړ. د 2003 میلادي په وروستیو کې امریکایي پوځ مجبور شو چې 3 ستر جنگي عملیات وکړي. د ماومنچین
وایپر عملیات، ماونټین ریوزل عملیات او د لاونچ عملیات. د عراق د جګړې په کمیدو سره د بوش ادارې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د جنگ کچه څو چنده راکمه کړي. د 2003 میلادي په ډسمبر کې کابل ته سفر وکړ او تر هغه وروسته د سفر په حاشیه کې مزار شریف ښار ته هم ولاړ. هلته له ده څخه پوښتنه وشوه چې آیا له دې څخه ویره لري چې طالبان به یو ځل بیا په پښو ودرېږي او هغه زر او لنډ ځواب ورکړ چې نه، او ویې ویل چې دوی ته به دغه فرصت ورنه کړل شي. هغه زیاته کړه تر دې حده چې که دوی ته تر یوه زیات 2 او 3 کسان سره غونډېږي هم دوی به ویشتل کېږي او وژل کېږي به. کله چې ریمیزفیلډ له واشنګټن نه راستون شو نو د امریکا په کاسي انسټیټیوټ کې یې د معتمدینو بورډ ته وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا پرمختګ لیدل کېږي او افغانستان به په یو تنګناه بدلیدونکی دی. د 2004 میلادي په جنوري کې افغان الاصل امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد چې تازه په کابل کې د امریکا سفیر ګمارل شوی و په واشنګټن پوسټ کې یو شخصي نظر لیکلی و او په هغه کې په افغانستان کې د لوی جرګې د جوړولو ستاینه کړې وه. هغه ویلي و چې دا لویه جرګه به د یوه داسې اساسي قانون بنسټ کېږدي چې د ښځو حقوق او دیموکراسي به پکې خوندي وي. نوموړي د خپلې لیکنې په وروستیو کرښو کې لیکلي و چې د امریکا پوځ ښایي څو کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. د لیکلي و موجوده شرایطو او ګواښونو ته په کتو موږ باید تر هغه په افغانستان کې پاتې شو چې بریالي شوي نه یو. دغې لیکنې په کابل کې زیاتره میشت ډیپلوماتان خواشیني کړل او فکر یې وکړ چې دا د افغانستان د حالاتو په اړه ډیر ارماني او خیالي لیکل شوې وه. سیاسي استازي توماس هاسټن وایي چې یوه ورځ د سفارت په قهوهخانه یا کفتریا کې د عامه اړیکو له یوه ستراتیژیست سره مخ شوم او راته ویې ویل چې خلیلزاد د دغې لیکنې د لیکلو لپاره 20 کسان ګمارلي وه او ویل یې چې نه پوهیږي د امریکا حکومت ولې د جګړې لپاره د ګرمو سرختونو د جوړولو لپاره خلکو ته داسې وړیا پیسې ورکوي. هسټن اصلاً په نبراسکا کې رالوی شوی او وروسته یې د بهرنیو اړیکو په برخه کې ایران، روسیې، بالکان، نایجیریا، تایوان، قرغیزستان او بارباډوس ته مسلکي سفرونه کړي دي. د په دې برخه کې زیاته تجربه لرله او د نړۍ ډیره برخه یې لیدلې وه. نو پوهیده چې د افغانستان وضعیت کومې خواته ځي او د دې هیواد د باثباته کولو لپاره څومره کار ته اړتیا ده. د خلیلزاد تر دغې لیکنې څو ورځې وروسته اسټن ته په داسې حال کې چې له یوه برټانیي عسکر سره غږېده یو ژورنالیست راغی او له دواړو یې پوښتنه وکړه چې امریکا او برټانیا به په افغانستان کې نور څومره پاتې شي. اسټن د ډیپلوماتانو په شفاهي تاریخي مرکه کې وایي چې د په ځواب کې ورته وویل ما او برټانیي ملګري مې تقریبا هممهاله ځواب ورکړ. برټانیي ډګروال ورته وویل چې 40 کاله او ما ورته وویل چې زما له لمسي څخه به بیا دا پوښتنه وکړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه د منحرفېدو په حال کې وه او عراق جګړې په لمبو کې سوځېده. د بوش په کابینه کې د جګړو پر سر سیالي اختلافات مخ په زیاتېدو شول. 2 مخالف قطبونه ریمیزفیلډ او پیویل و، دواړه مطرح او ځواکمن شخصیتونه و او دواړو ولسمشرۍ ته د نمایندېدو اراده درلوده. ریمیزفیلډ د امریکا په تاریخ کې یوازینی کس و چې 2 ځله د دفاع د وزیر دنده ترسره کړې وه. همدارنګه نوموړی د پوهنتون په وخت کې د پهلوانۍ په لوبو کې هم استاد و او وروسته یې د جیټ الوتکو پیلوټي کړې وه. نوموړی د 500 سترو کمپنیو خاوند و او عمر یې په اومه لسیزه کې بیا هم د زړښت نښې نه وې پکې راڅرګندې شوې. له بلې خوا پویل بیا د 4 ستورو لرونکی جنرال او د عراق د لومړۍ جګړې اتل و. هغه لومړنی افریقایي الاصل امریکایي و چې د مشترک پوځ مشري ورکړل شوې وه او پر دې سربیره په ځینو معیارونو د امریکا تر ټولو مشهور سیاستمدار هم ګڼل شوی دی. دوی د جګړو د ناخوالو او ناکامیو له امله یو بل ګرم بلل. ریمیزفیلډ به ویل چې د بهرنیو چارو وزارت او یوساډ د بیا رغونې او ثبات سازۍ بهیرونه ټکني او تخریب کړي دي. په مقابل کې بیا پیویل او د هغه پلوي ولس ریمیزفیلډ یو نوی محافظه کار ایډولیک بالا او له پوځ څخه به یې په ناوړه ګټه اخیستنه تورناوه. د دوی دغه دښمني به د مرین جنرال پیس په وینا ځینې وختونه په ځانګړي توګه په سپینه ماڼۍ کې د ناست په وخت ډیره راکمېده او یو سطحي اختلاف ته به راټیټېده. پیس په دې اړه وایي دغو 2 وزیرانو به یو نیم وخت خپل اختلاف د ریشخند او ټوکو سوي ته راټیټاوه. مثلا پیویل با چې ویل کابل نو ریمیزفیلډ به په خبرو کې ورټوپ کاوه او ویل به چې د کابل دی که کابل. دی وایي چې په دې وخت کې به خدای بخلي میرمن کونډي په تنګ شوه او ورته به یې ویل چې هلکانو نور بس کړئ.
ریمیسفیلډ که څه هم د کارونو په بشپړولو کې نوم درلود او د یو ډک او متراکم مهالویش د درلودلو له امله به هره شیبه بوخت و، خو د افغانستان او عراق د جګړو د اندېښنو او روحي فشار یې په روغتیا هم منفي اغېز کړی و. که څه هم هغه خپله دا خبره پټه کړه، خو د پاس په استناد ریمیسفیلډ د 2003 میلادي په ډسمبر کې ډېر سخت ناروغ شو. کله چې په شفاهي تاریخي مرکه کې له پاس څخه وپوښتل شول چې آیا د ده دا ناروغي د روحي ستړیا له امله وه، پاس ځواب ورکړ نه پوهېږم، خو ډېر زیات ناروغ و. هغه هڅه کوله خپله ناروغي له نورو پټه وساتي او زما په اند په دې برخه کې بریالی هم شو او څوک زیات ترې خبر نشول. خو د پاس په خپله وینا او ادبیاتو چې د همدې ناروغۍ وخت کې جګړه هم ترې خراب او ګډوډه شوه. د ریمیسفیلډ د رهبرۍ ځانګړنې چې زیاتره یې له ویرې څخه اغېزمنې وي، د زیاتو جنرالانو د بېزارۍ لامل شوې وې. ډګر جنرال ډیګولاس لوټ د ورجینیا شفاهي تاریخي مرکې ته وویل چې ریمیسفیلډ به له هغو کسانو سره چې په یونیفورم کې به و چندان صمیمي چلند نه کاوه. هغه وایي کله چې یو نفاق راپارونکي او بې حرمتي کوونکي رهبري ویني نو اعصاب دې خرابوي. یو بل سرتمبه رهبر ټومي فرانکس هم په لومړیو کې له ریمیسفیلډ څخه د جګړې پر پلان باندې د بیا نیوکو له امله بېزاره و. که څه هم وروسته د دفاع وزیر د هیوادپالنې احساسات ستایل، د ورجینیا شفاهي تاریخي مرکې ته وویل ډان ریمیسفیلډ سره د دفاع وزیر په توګه ګزاره کول ستونزمن کار دی. د هغه د خلاف پالنې خوی داسې دی چې په اتومات شکل هر شی ردوي او هیڅ شی نه خوښوي. په داسې حال کې چې لوړپوړو پوځي چارواکو په افغانستان کې له لږې پاملرنې او د کارونو له ځنډیو څخه خوند اخیست. ریمیسفیلډ له 2002 میلادي څخه تر 2004 میلادي پورې نیمایي خپل زیات پام پر عراق متمرکز کړی و. د 2004 میلادي تر جون میاشتې وروسته نوموړي خپلو جنرالانو ته امر وکړ چې هر اونۍ باید د افغانستان په اړه د ته راپور وړاندې کړی شي. دا لومړی ځل و چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د اکتوبر په میاشت کې کېدې او ریمیسفیلډ مخکې له مخکې ځان د هر څه په اړه ډاډه کړي او ستونزو په دغو حساسو شیبو کې د ظهور مجال ورنه کړي. د ریمیسفیلډ د امر د بارونو د مرکز پرسونل ورخطا کړل او ریمیسفیلډ ته د داسې یو راپور ورکولو لپاره چې شاوخوا 1 ساعت دوام به یې کاوه یو اونۍ لالهانده ګرځېدل. د بارنو د نظامي مرکز د امیر مشاور بریټانیایي تورن جنرال پیټر ګیلچریسټ وایي چې هغې ویرې او ورخطایي چې د ریمیسفیلډ دغه اعلان په لوړپوړو پوځي امریکایي چارواکو کې رامنځته کړه ډېر حیران کړ. هغه وایي دا زما لپاره یو کلتوري شوک یا فکري ټکان و. هغه زیاتوي دا لوړپوړي ټول ډېر مشران، ستر پوه او هوښیار خلک و. کله به چې د دفاع وزیر راپور ترې وغوښت نو لکه ماشومان داسې به ورخطا کېدل. د راپور ورکولو په دغو ناستو کې به له ریمیسفیلډ سره د نورو وزارتونو مرستیالان او ځینې نور لوړ رتبه چارواکي هم و. په کابل کې به د ژباړنو په ځای کې یو ویډیوي مونیټور و چې هغه ځای به له پینټاګون سره وصلېدل. بارتو وایي چې دا لیدنې ډېرې سختې او جنجالي وي. ډېرې سرخوږی درلود او د معلوماتو چمتو کولو لپاره به ملا ماتونکو هڅو او ستړیاو ته اړتیا وه. په پای کې د جنرالانو په مقرره غوښتنه د دغو ناستو شمېر په میاشت کې 2 ځلو ته راکم شو، خو بیا هم وایي چې په سختۍ به مزغملې. یو لامل چې ولې دغه لیدنې د جنرالانو لپاره دومره سختې وي دا و چې په دغو لیدنو کې به ریمیسفیلډ داسې پوښتنې کولې چې د ستونزو اصلي هستي ته به اشاره پکې کېده. ډګروال ټیکس مناسګر په دې اړه وایي چې جنرالانو به دا نشوه اثباتولی چې د جګړې پالیسي په سمه بڼه کار کوي. دوی به ډول ډول احصایي او سرشمېرنې راټولې کړې خو نه پوهېدل چې کومې پایلې ترې راوباسي. منساګر د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وایي وزیر به تل پوښتنې رانه کولې او تل به یې رټلو. مثلا د اغېزناکۍ د اندازه کولو معیار مو څه شی دی؟ څنګه کولی شئ چې نور هم مخته ولاړ شئ؟ د زیاتوي 2 ساعته به مې کار کاوه او ډېر شیان به مې ترسره کول، خو په پای کې به مې چې له ځانه دا پوښتنه کوله چې آیا مخ په کېدو یو او پرمختګ کوو که نه، نو بیا به نهیلی کېدم او د دې پوښتنې ځواب ته به مې څه نه لرل. د جګړو په اړه پر نننیو ناخوالو او ګډوډیو سربیره د بوش اداره په عامه محضر او د ملت په مخ کې مسک وه او داسې یې ښودله چې هر څه سم روان دي. د 2004 میلادي په اګست کې ریمیسفیلډ د ایریزونا ایالت په مرکز فیونیکس کې د وینا پر مهال په افغانستان کې بیا باید د پرمختګ زیری ورکول او ویل یې
د لویو لارو جوړېدل ګړندي شوي، د رایې ورکوونکو شمېر ډېر شوی، هیلې او امیدونه زیات دي، خو دغه واقعیت یې پټ کړ چې د طالبانو بیا احیا او پاڅون هم د خپرېدو په حال کې دي. هغه ویل اصلا او ابدا هیڅ امکان نه لري چې موږ د افغانستان کې ماتې وخورو، خو میاشتې وروسته چې بوش د دویم ځل لپاره د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاین کاوه، تر ریمیز فیلډ هم یو قدم مخته شو، اعلان یې وکړ چې طالبان اصلا نور نشته. د 2004 میلادي په اکتوبر کې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې له کومې جدي ستونزې پرته ترسره شوې او کرزي وکولی شول چې د ټاکنو په ګټلو سره په ار کې 15 کاله نور هم ځان ته ځای ځانګړی کړي. دا د امریکا لپاره ښه خبر و، په ځانګړې توګه د عراق په پرتله چې امریکا په ابو غریب زندان کې د شکنجو او فرقه‌یي وژنو له امله له سختو نیوکو سره مخ و. د پینټاګون د خبري کنفرانس په خونه کې ریمیز فیلډ یو ځل بیا په افغانستان کې د پرمختګونو خبر ورکړ. د پر هغو کسانو هم تنزیه نیوکې وکړې چې ویل یې په افغانستان کې بریا ښایي ناشونې وي. هغه وویل ټولو به لومړی چغې وهلې چې په افغانستان کې مخته نشو تللی، ویل به یې چې افغانستان نه نیول کېږي او په تېرو 1500 کلونو کې هېڅوک نه دي توانېدلي چې ویې نیسي، ویل به یې طالبان د بیا تنظیمېدو په حال کې دي، موږ د شوروي غوندې د افغانستان په تنګنا رئیسار یو او دا یو هغه ده. خو نن وګورئ چې موږ په افغانستان کې دیموکراتیکې ټاکنې ولیدې، خو د ریمیز فیلډ له دغو ادعاو سره په 3 راتلونکو کلونو کې د افغانستان جګړه اوج ته ورسېده.